لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی شہد ایمان خاوندانو فضل کے زما یر پیدا کے اتقوا اللہ دا خدای نو یرے گے او بیا اللہ دا دغا تقوی او دا پریزگارے او دا یر دا پیدا کے دو یو خشتہ و مزیدار یو بہترین نسخہ منتخب چاہے بس سیدھی کہ سڑی پزڑے کے دا اللہ یار پیدا کی اور تقوی پیدا کی اور پرہیزگاری پیدا کی اللہ فرمائی وکونوا مع الصادقین اگر خلق چاہے اگر رشتون خلقی پاکان خلقی داغی مجلس داغی صحبت او آغی سر تعلق اختیار ہو رونو دو خبری دی یو پر اخپر لکے دا اللہ عظمت او دا خدای لوی کے نور دیتا تقوی ہوئی چیو سری دا اومنی چیو لوی رب دے رب العالمین دا دے ټولو کائناتو دے ځمکې اسمانونو مالک او خالق دے او دا اللہ پما قادر دے ما نیویشی ہر وقت چو غواړي مال عزت را کولی شي مال ذلت را کولی شي زما دا اثر او سټوکې د دغه لوی قدرت په اختیار کې دی دا دغه لوی خدای عظمت او لوی او دا قدرت او طاقت چې ومني خود بخود پلک یو یره پیدا کیږي او یره دی چې یره دغه ذات ته سړی خلاف ولیو کی پکار دی چې دغه ذات خوشاله وي پکار دی چې دغه ذات لوی پزړه کې پیدا وي چې هغه خفه نشي اسنه که دغه ذات مې خفه کرو مې نه نیسي کہ دنیا کے میں پرید آخرت کے با میرا ہونی سی او کہ دا غزات دا خوشحال او ساتم دا طول کائنات دا غزات پا قبضے قدرت کی دی دا طول بزما تابی دی دنیا کے با ہم خوشحال ہے آخرت کے ہم خوشحال ہے دیتا تقوی ہوئی اس دا تقوی صفت بس پیدا کی گی دیر پارا دیر اسباب دی دیر وجی دی یو آسان سبب چې الله په دې آیت کې ذکر کړی دی هغه د رښتونو خلقو د پاکانو خلقو صحبت مجلس او د هغې ملګرتیا حاصلول ټولو رښتوني خلق څه ته وایي صادقین پاکان او نیکان خلق څه ته وایي نو رښتونی انسان هغې ته وایي چې چا سره وعده وکړي هغه پوره کړي یو خبره چا سره وکړي هغه خبره دروغجنه نه کړي مونږ خدای سره یو وعده کړې ده هغه وعده دا ده چې مونږ الله یو منلی دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خدای یو منلی دی او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله خپل بنده او دا الله رسول منلی دی چې مونږ نبی علیہ السلام د خدای رسول اومنه چې دې د الله استاد دی او د خدای پیغامات به مونږ ته رسوي نو اوس به د هغه پیغمبر تابعداري کوي بس که تا د دغه پیغمبر تابعداري وکړه خو ته رښتونی یې تا د هغه رسالت منلی او که د هغه پیغمبر خلاف ورزي دې وکړه د هغه تابعداري دې ونه کړه نو بیا ته دروغجن یې رښتونی نه رښتونی انسان هغې ته وایي چې هغه د خدای او د رسول بس تابعدار دی پیغمبر علیہ السلام په حیثیت د رسول او د رسالت منی
نو پکار دی چې هر سړی ځان رښتونه کې، هر سړی ځان پرهیزګار کې، خو د دغه رښتونولۍ او د نیکوالي او د صادقتوب آسان چل چې مونږ ته الله ښولی دی هغه د نیکانو خلکو صحبت دی او مجلس. ښه صحبت چې توس حاصل کې تا ته د هغې نه څه فایده حاصلېږي که نه؟ د ټولو نه لویه خبره خو دا ده چې مونږ ته الله وایي چې کونو مع الصادقین، د دې خلکو صحبت اختیار کې او مجلس جوړ کې ورسره. خو که مونږ ظاهر ته وګورو نو په ظاهر کې هم د نیکانو خلکو د صحبت او د مجلس یو اثر پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په خپله مثال ورکوي، وایي د ښه مجلس او د بد مجلس مثال داسې دی چې یو سړی یو عطاري سره کښېني، عطر فروش سره، دا د ښه مجلس مثال دی. نو یا خو دا دی چې د هغه عطاري نه به لږ عطر والي، که عطر ترې وانخلې هغه به خپل یو لامبه درکړي غوږ کې به یې کښېږدي، او که داسې هم ونه شي نو بل له به عطر اچوي یو ساعت کې به در باندې ولګي. که دا هم ونه شي نو هغه ګنټه نیمه ګنټه خو د خوشبویه مجلس کې تېره کړه. دغه رنګې د علماو د نیکانو مجلس ته چې لاړ شي نو یا خو به ته د دین تپوسو کې د مسلې به جواب درکړي، او که ته دې تپوسو نه کې بل چاته به مسله وایي ته به یې واورئ. که داسې هم نه به راته خپله یو مسله یو لامبه به د غوږ کې کښېني، یو مسله به درته بیان کړي د دین تا به پرې پرېږدي. که دغه هم نه رونو نو یو ګنټه نیمه ګنټه خو دې د دین د خوشبویۍ په مجلس کې تېره کړه. او د ګنده مجلس مثال نبی علیہ السلام ورکوي د اور والا خوا کې به کښېنئ، د اور د بټۍ په خوا کې. دا نه چې ګنې اور ناروا شی دی یا د اور بټۍ د ګناه شی دی، نه، دا یو مثال دی ظاهري. یا خو به دی چې اور به دی یو شغله راشي جامې وسوځئ، که دا نی تورې به شي، که داسې نی نو د اور هغه بوی خو به در باندې یو ګنټه ولګي که نه، سپېمې به دې تورې شي. دغه رنګې ګنده مجلس کې چې کښېنې یا خو چې هغې کم کار کوي پوډوس کې ته به هم څکې، جواري کوي ته به هم کې، ناروا او زنا او بدعملي کوي تا باندې به مغه اثر پرېوځي. او که هغه اثر ترې وانخلې نه مجلس خو راته لږ خشته ښکاره شو، دا هم لویه ګناه ده. او که دغه هم نه هغه ګنټه خو د پلیتۍ په مجلس کې تېره کړه، د ګناه په بدبویۍ کې خو تېره کړه. دا د هغې یو ظاهري مثال. نو مجلس خامخا اثر لري. تاسو د خپل معاشرې ته وګورئ، کم سړی چې ښو خلکو سره کښېني دی به ښه کېږي، او کم سړی چې خرابو خلکو سره کښېني خرابېږي به. دا عامه قاعده ده. مجلس هغه یو بزرګ وایي یو سړی ول راغی ما ته د جنت د رسېدو یو اسانه لار وښانه، وی اختر مجالس الصلحاء، وی د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته اختیار کا، دا د جنت یو اسانه لار. او دا حقیقت دی. هغه مجلس په سړي کې یو اثر پیدا کړي. زمونږ د دین په دې بزرګانو کې یو بزرګ تېر شوی خواجه باقی بالله رحمت الله علیه. خواجه صاحب باندې مشهور په هندوستان کې د هغه مزار دی او قبر دی، او د دنیا خلق اوس هم د هغه ملاقات او د هغه زیارت کوي، تر دې حده پورې چې مسلمانان خو څه کوي هندوان هم د هغه قبر ته ځي. د هغه داسې یو اثر او تاریخ لیکي د هغه په لاس باندې چې خدای پاک هدایت خلقو له ورکړی دی. نو هغه خلق چې هغه بذات د ده په لاس مسلمانان شوي دي، کم هندوان او کم سیکان، نو هغه 98 لاک کسان دي، 2 لکه کم 1 کروڑ کسان. دا هغه خلق دي چې د ده په لاس بیعت شوي دي او د ده په لاس ایمان راوړی دی. او هغه خلق چې د ده د شاګردانو د مریدانو د صحبت او د مجلس په برکت هغې ته هدایت میلاو شوی دی، هغه شمېر نه زیات. نو ډېر نیک سړی ولی الله او بزرګ صاحب، ډېر لوی بزرګ. د بزرګانو باندې مختلف حالات راځي، کله یو تکلیف، کله بل تکلیف، کله یو مصیبت، کله بل مصیبت، کله ډوډۍ وي کله نی، کله جامه ملاوي کله نه ملاویږي، کله دومره لنګر چلیږي چې سوونه او زرګونه خلک په ډوډۍ ناست دي.
کله د یو کس ډوډۍ نه. قاری طیب صاحب رحمه الله لیکلي په خطبات کې یو ځل یې مېلمانه راغلل چې مېلمانه راغلل دغه وخت کې د خواجه صاحب کره څه نو دې کور ته لاړ او بار راووت. دننه بار کېږي چې خدای مېلمانه خو هم د عزت مېلمانه دي. سوال هم نشم کولی چې چاته ووایم چې دې مېلمانو له ډوډۍ راوړه او کور هم څه نشته. دا مېلمانه ورباندې پېښ شو چې داسې معلومېږي چې دا خو د ډوډۍ په وخت کې موږ رالو خواجه صاحب کله خوراک څه نشته. چې لږ ساعت تېر شو د یو مریدو هغه هوټل کړی و، د هوټل دکاندار هغه چې پوه شو په ده باندې چې خواجه صاحب خو مېلمانه راغلي دي او دومره څه کور شته چې مېلمنو له راوړي، نو هغه په منډه لاړه خپل هوټل له او په هغې کې یې ښه مزېدار چې په هوټل کې د خوښې کم خوراکونه یو کاسه کې په یو ډونګه کې هغه واچول او دومره هوښیار سړی چې نیغې خواجه صاحب له راونه لږ که نیغې دلته راوړمه نو دا بیا دې مېلمنو ته ملامت نه شي چې یاره دوی کره کور څه نو د باره چا شی راوړه. نو هغه خوانچې ډکه کړه او هغې خواجه صاحب کره کور ته ودېږل. راغې جومات ته خانقاه ته راغې وی صاحب تاسو له کور ته ورشئ. خواجه صاحب پېښ چې کور ته راغ بیبي ورته وویل چې دا خوانچه چا رالېږلی ده؟ وایي شابه راشي. هغې د هغه اعلی خوراکونو او ترکارو سره اوچته کړه مېلمنو ته یې مخکې کېښود. سترګې اوچتې شوې خوشحاله چې دا خو مونږ کره څه او مفتو کې خدای پاک دومره سامان راوړ او هر قسمه خوراک پکې د هوټل کې تیار شوی دی. مېلمنو ډوډۍ وخوړه ښه په عزت رخصت شو. چې رخصت شو خواجه صاحب هغه خپل مرید ته وایي هوټل والا ته وایي دې خوا راشه اوس دې خوشحاله ده او د دې بزرګانو د خولې نه بعضې وخت یو خبره غیر اختیاري وخېږي هغه خدای پاک پوره کوي. هوټل والا ته وایي دې خوا راشه مرید صاحب وایي تا خو نن زما سترګې اوچتې کړې او مېلمنو ته یې زما عزت جوړ کړ حالانکې مونږ کره کور د ډوډۍ درک نه لګېد. اوس وایه څه غواړئ؟ شابه وایه مانگ کیا مانگتے ہو څه چې غواړئ اوس وایه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر. وی بعض وقت یو انسان به ببر سر نیولی جامې به خیرنی دوړې به پهلوتی خو که دې قسم په خدای وخوري چې زما دې په الله قسم چې اوس به خدای باران کوي شین اسمان دې د وریځ نام و نشان هم نشته نو خدای به دې په دې قسم کې دروغجن نه کړي وریځ به را پیدا کړي او باران به وشي. د نیکانو د خدای نه بعضې وخت یو خبره وکړي د هغه په الله دا یقیني چې دا کومه خبره کوم دا به الله کوي. خدای پاکه کار کوي. نو دې مرید ته وایي هوټل والا ته وایي مان کیا مانتے ہو غواړه اوس چې څه غواړئ شابه. هوټل والا مخیار سړی هغه وایي که پیسې غواړم خو زما ډېرې دي که بچي غواړم هم یې شته که د دنیا عزت غواړم هم یې شته. راشه داسې شی وغواړه چې کم پسې ګرځې. وی حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دو تو چی سنگے مانا آگا سے جوڑ کا مطلب یہ دو جیسا مریدی کو مو تسبیحوں ما خدای خبر سی چتا نیک بمرانا جوڑ شو کبا جوڑ نشی نو چستا قم دے جوڑ شو مو خواجہ باقی باللہ رانا جوڑ شو خدا دور ہندوستان خلق با ملا سنس کو لے مسلمانان سکے ہندوان بمرازی دا خودر لوی عزت تے دا خدای پلیزم دا بندگانو پلیزم. وی حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دو تو چی سنگے مانا کا سے جوڑ. خواجہ سے وہی کہ دا سڑے ہو اخیار دے خدا حد نہ دیر اخیار دے اخیار تیاقی خدا حد نہ دیر نہ گوار اچھے سڑے دا خپل اندازی نے یولیش نور اچت اخیار چی ناغا اکثر بیا درزار قوری دا خپل اندازی لان دے دا خپل دماغ و دا قلان دے بخپل دنیا کے چلے سادر نہ مقبینوں بس وته لکه داسې کار دی چې سوال خو دې وکړه خبره دې وکړه خو د خپل څادر نه دې اوچته کړې ستا په لوښي کې چې څومره شی دیږي د هغې نه دې زیات شی غوښتی دی. دا سوال مه کوه بل څه غواړه او دې خو پوه شو چې دا ما دا کار کېږي وی نه صاحب بل څه نه غواړه مال دولت دا نور څیزونه ویزونه خو ما سره ډېر بس همدغه یو سوال کوم چې مجھے اپنے جیسا بنا دو او بیا وایي مجھے اپنے ہی جیسا بنا دو چې ته څنګه بالکل هغسې به مانه جوړی یو ذره بر به زما او ستا منځ کې فرق نه مانه به خواجه باقي بالله جوړی او ته ساده د خدای دا سوال نه
بل څو غواړه او پوهیم خو چې یو مثال دی یو بوجۍ کې 2 بره غنم راځي او ته پکې 4 منا چې څه چل به کېږي چې زور ورکې بوجۍ بچلی یا که یو کاسه کې 1 کیلو پی راځي او ته پکې 2 کیلو اچې نو تویږي به دی وجود ته به نه ګورې د هر چا خپل لوښي د بعد انسان قد رکوټي وجود یې رکوټي هغه له خدای پویا عقل علم هوښیارتوب ډېر زیات ورکړي بعد انسان دومره اوږد او غټ وجود یې لکه د اتي عمره عقل پکې د یوې کاسرې برابر دی چې ټاکې عقل او پویه پکې نه علم پکې نه پویه نه نو وی ګوره ستا لوښي رکوټی دی او داسې شی غواړه چې ستا دې لوښي کې ریږي وی نہ صاحب ہم دقا یو سوال میرے کہ مجھے اپنے جیسا بنا سچی سنگے مانا باغ سے جوڑے خواجہ سے وہ تو خرازہ دن نے کخپل خان قات چکم دا خلوت زان لکوٹاو اوی سادر پہ واچو اوی اللہ طرف توجہ کوا مراقبے پہ وکدا بزرگان ندی خپل مریدانو سر یوزے یوم عمل کی یغیتا مراقبہ مریدان امناس تی او دا پیر سے بمناس تی او دیر اخفل توجہ دی مریدانو باندے غرزائی او کوشش کی چی داغی اصلاح شی دا اسلام مختلف طریقی وی پخلی ہم اصلاح کی دا خدا و دا رسول خبر ورطا کی دا نیکان و علماء بزرگان و واقعات و تا بیانی او داغی دا اغا مجلس و دا صحبت یا اثری اغی تا توجہ وی اغا اخفل توجہ ور باندے ور غرزائی چی ردد دے زد لکا یو بلف تا چی یو شیعونی سے او دا بلف رانا پی غردیگی یا یو اورتا یو جامل امدی یو تیرے اورتا اونی سے نو اورنا پی اغا شعار آزی و اغا دندوالی تا فتمیگی دا غرنگی دا دی بزرگانو دا مجلس یو اثری اغا اثری پی ور غرزو ناستو بار نور مریدانو اس پی انتظار دی چیرا اٹھل والا خو مرتبه تا بوسو رسی چیرا اوزی نو خواجہ باقی باللہ سے بغند بزرگ بدی جوڑ شے قاری تویب سے بلیکی دمر توجہ اغلا ورکلا او دمر ساتے پہ تیر کر چلاغا اتل والا باطن دن حالت ہو سکے چھ ظاہر شکل بدل شدہ خواجہ باقی باللہ سے پشانتے ہو کر دے دا باطن اصلاح خو لوی خبر آدھا اخوش و اوشوا ظاہر کی شکل بالکل بدل شد لیکن مثلا یو اس پنا دیر آواغشتا اور کے دیو مانڈلا او دا سوزیگی چراوی باسی نو شکلم دا غیر اور گردی دلی اورم تبسوری آوگا اس پنم سر گردی دلی دا غرنگی را دا شکل دا خواجہ سے گندش ویزالک ما گندش ویوس مزید دی دیم را پاسے دا وغم را پاسے چی دا کوٹین روتل دا دوالو شکل یوشا مخسترگی رنگ خدای پاک اس مریدان ہوئی چی دا مون پھر سے پکی کم یو دی خواجہ صاحب کم یاو دے اوٹل والا پکی کم یاو دے اس با مونگ پیر صاحب پس پیجن تو دوار یو شان بالکل ناروان دا دا صحبت او دا لکی ناس تی اگا ظاہری اثر وی دا مونگ پیر صاحب پکی کم یاو دے او دا مونگ اگا پیر بائی کم یاو دے اگا اوٹل والا یو مرید پکی اخیار والا کوئی تی دا کم مخ کرا روان دے دا مونگ پیر صاحب دا چی ایغ نیغ روان دے او چې دا کم یو خپداسی وړي او بل اوچتای او سر یو طرف ته وړي بل طرف ته وړي دا اوټل والا دی د پرې سر دونه بوج پروت دی لکه چا چې دوه منیزې بوجۍ په سر کې او کله کوږ روان یو خو کله بل خوا روان دا هغه اوټل والا دی خبرې یو شان شکل یو شان ادا یو شان ګرځېدل یو شان وایي موږ خپل پیر په دې پېژنو چې دا نیغ روان دی او چې دا کم کوږ ګرځي لکه لوی پن چې په سر یې دا هغه اوټل والا دی واقعی رو مغص شوا قاری طیب سے تعلم دیوبند محتمم تیر شوی دی ریلوی بزن اوائی وی او شپگ ور وزی پس اگوٹل والا مل شو آگا طاقت اونلر وفات